د هیواد په بازارونو کې د وړو د بیو له رالوېدو سره په نانوایانو کې هم د ډوډۍ وزن زیات شوی دی. نانوایان وایي د کابل ښاروالۍ د نرخپاڼو له مخې د ډوډۍ وزن زیات او کم وي. وادا که بود آخو قیمت بدون کلک میفهمید وزن زغاله تا 150 و 140 بود تا 130 هم بس جای شده بود. خب مدار گفته اگر تا حال خدا رو شکر یک ذره خوب شده وزن نانمون پس خوب شده حال 200 گرم شده وزن زغالهش 170 75 70 وزن نان خشکش. وقتی که آرد ارزان میشه وزن نان زیاد میشه، وقتی که آرد قیمت میشه وزن نان کم میشه. د دې ترڅنګ د کابل ښاروالۍ هم وایي چې د کابل پر نانوایانو بشپړ کنټرول لري او بازار ته په کتو پرې نرخپاڼې ویشي. زمانی که آرد قیمت شده بود تنها وزن نان کم شده بود و یک نانی که نان تاقه یا دهوانگی بود باید 125 گرمی بود و حالا باید 170 گرم باشه و به گونه مشخص ښاروالۍ کابل از این مورد در بازارها نظارت میکنه و اگر شکایتی وجود داشته باشه ښاروالۍ کابل در خدمت همشهریان عزیز است. بلخوا بازارونو کې د وړو د بیو له ټیټوالي خلک خوښ دي او وایي د وړو ترڅنګ اوس د نورو خوراکي توکو پیرته هم پیسې ورسره پاتې کیږي. ارزان به خاطرش خوب شده که دیگه ما می‌فهمیم که دیگه ارزان شد در پالی از این 300 یا 400 که برای اضافه میمونه میتونیم که مثال بوره بگیریم، چای بگیریم، روغن بگیریم. یعنی دیگه ارزانی شوند خوب است تا کنترل شوند فایده میکنه. نرخنامه داره دیگه داره کل دکانان ول نرخنامه یا داره. که څه هم پر افغانستان د نړیوالو بندیزونو او شتمنیو کنګل کېدو د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی خو په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیې ټیټوالي یې دسترخوان یو څه ډک ساتلی.